کابل کې د لویو او اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو له لوري د پیسو تحویلولو لړۍ چټکه شوې ده. د کابل برېښنا ریاست لپاره تیرو نږدې 3 کلونو کې پر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو سربیره له اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو څخه د پورونو ترلاسه کول یوه ستره ستونزه وه، خو له دوی څخه د پورونو ترلاسه کولو لپاره جوړ شوي میکانیزم او تطبیق یې اوس دا ستونزه تر ډیره بریده حل کړې ده. د کابل اړوند اووم جنکشن امریت له لوري پر اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو د ټینګار پایله کې ځایي اوسیدونکو خپل استازي د پورونو تحویلولو لپاره امریت ته رالیږلي دي. باقیدارانو کې تر ډیره حده پورې تحویل شوي دي، کم تعداد چې دي پاتې دي. هغه باقیداري جدول چې کوم تقریبا 500 کسانو پورې هغه هم کته راغلي دي، چا یو ځای پوره تحویل کړي، چا په قسطو تحویل کړي. له اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو څخه د پورونو ترلاسه کولو په موخه په قسطونو د بیلون ویش اسانتیا سربیره له دوی سره له نږدې ناستې شوي او د لګښت پیسو تحویلولو ژمنه ورناخیستل شوې ده. نه دا خلک موږ بله ورځ راغوښتي وو، دلته ریاست کې کېناستېدو سره یو تفاهم ته ورسېدلو. دا اوس عملا رئیس صاحب سره ناست دي، دې باره کې موږ دوی سره خبرې کوو. پر اوږدمهاله پوروړو پیرودونکو سربیره د کابل بیلابیلو جنکشنونو کې هم له پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه د برېښنا لګښت پیسو میلیونونه افغانۍ ترلاسه شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت په ټول هیواد کې د برېښنا پر پیرودونکو د لګښت پیسو پر وخت تحویلولو او د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي ټینګار کوي، ځکه کاریدونکي برېښنا د پیسو په بدل کې د برېښنا صادروونکو هیوادونو څخه پیرودل کیږي.